سلامونه ګران دوستانو مینه بیا هم خلاص بلې ویډیو د پینې ویډیو کې ما تاسو د امریکا د ګرین کارت یا د امریکا د لاټرۍ ویډیو درته وړاندې څنګه کولای سو د امریکا لاټرۍ یا ګرین کارت ته ځانونه پکې رجسټر کړو، ځانونه پکې ثبت نام کړو یا د دغه ګرین کارت یا لاټرۍ ترلاسه کړو د امریکا. نو ملګرو ویډیو تر پایه پورې ویډیو چې تاسو ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. پینې ویډیو کې تاسو ته هم څنګه کولای سو د امریکا ګرین کارت یا لاټرۍ اوس مهال زیاتره خلک پیسې اخلي غبنه مثلا تاسو ته د امریکا ګرین کارت لاټرۍ لپاره ثبت نام کوم. زه په دې ویډیو کې تاسو ته بالکل مفت درخوایم په خپل اسانه طریقې سره درخوایم چې تاسو خپل کولای شئ ګرین کارت یا لاټرۍ ته د امریکا ثبت نام ورته وکړئ تر هغو تاسو ورته قبول شئ. نو ملګرو دا یو سایټ دی همدغه د امریکا د لاټرۍ د ګرین کارت یو سایټ دی. دغه سایټ لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی دی، تاسو کولی شئ راسئ پکې جوین شئ او دلته کې کله چې جوین شئ ملګرو تاسو کولی شئ دلته ثبت نام وکړئ. ټول درخواست درخوایم ملګرو ویډیو ته پای پورې ویډیو هم چې تاسو ویډیو سره لایک کړئ. نو ملګرو تاسو کې چېرته سایټ اول ځل راخلاص کړئ تاسو ته داسې یو صفحه په دې صفحه کې ملګرو تاسو دلته به دغه کوم خط دلته تاسو لیکلی په انګلیش باندې دا به دلته کوز په دغه کې ورته ولیکئ. په دقت سره ورته ګورئ ملګرو که غلطي پکې ونه کړئ، معمولي غلطي هم پکې وکړئ نو تاسو به لاټرۍ څخه وځئ نو تاسو ته لاټرۍ نه راځي د امریکا. صحیح ده ملګرو؟ دلته به راځي ملګرو زه ورته لیکم چې ګورم ملګرو ایچ ده صحیح ده ایچ پی 9 ای وای. بیا زده کړه وکړم دلته بیا راځي په شکل کلیک کوم ملګرو دلته به راځي په دغه سبمیټ باندې به ورته کلیک کوم. په دې سبمیټ باندې کله ورته کلیک کوم ملګرو نو لږ شانته انتظار باسئ تر هغو دا صفحه تاسو ته لوډ شي. نو ګورو ملګرو صفحه درته راغلی په دې چې ګورو ملګرو په دغه کې تاسو نه نوم غواړي، لاست نیم یې فیملی نوم غواړي، دلته فرست نیم غواړي او دلته میډل نیم غواړي او همداسې کوز راسي ملګرو دلته نور میل جنډر مونډیټي بریډ ټول غواړي ملګرو ټول در قدر خیمه. په دغه لاست فیملی نیم کې ملګرو تاسو چې شور کې دلته به راسئ ګورو ملګرو څوک چې الکترونیکي تذکره د افغانستان لري. دلته به راسئ ملګرو ما څه ګوره دغه د الکترونیکي تذکره ده په دې کې به دغه اول ځای کې به دغه نومبر کې ګورو ملګرو چې دی دغه نوم به ورکړي په کارډ کې مثلا الکترونیکي تذکرې ګورو ملګرو دغه به دغه نوم به ورکړي. څه ده دلته ځم بېرته همغه سایډ دلته به راځم ورته همغه نوم ورکوم ملګرو ته ولیکم دغه ده ملګرو څه ده دا مې ورکړه او بل فرست نیم دلته ورکوم خپل نوم به ورکړي زه خپل نوم دلته ورکوم ملګرو دغه ده دلته راځم خپل نوم ورکوم څه ده دغه ده. نو دلته میډل نیم به نو میډل نیم مثلا دلته په دغه ټیک مار به تاسو ورته کلیک کړئ په دغه ځای کې نو میډل نیم مثلا چې میډل نیم نه لرم دا ورته خالی پرېږدئ او هغه کسان چې مثلا که نارینه او د نارینه لپاره تاسو ثبت نام کوئ نو تاسو په دغه باندې ورته کلیک کوئ میل او که زنانه لپاره ثبت نام کوئ نو تاسو به فیمیل باندې ورته کلیک کوئ. زه میل باندې ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته ما نه تاریخ غواړي د زیږېدو نیټه راښکه غواړي. په دې اول کې ملګرو تاسو نه میاشت غواړي چې په کوم میاشت تاسو مثلا پیدا شوی، په دې دوهم کې ورځ غواړي او په دې درېیم کې کال غواړي. دا اوس چېرته پیدا کوئ رابسئ خپل الکترونیکي تذکرې ته دلته چې کله راګورم ملګرو دلته لیکلي دي چې ډیټ اف برت ګوره 2024 ده د څلورمې اووم تاریخ ده ګور ډیټ اف ایکسپیری دا د ملګرو ډیټ اف برت دغه ځای کې تاسو وینئ ملګرو ډیټ اف برت دغه ځای کې لیکلي ملګرو دا د 2000 د نهمې میاشتې 11 تاریخ څه ده دا زه راځم بېرته ملګرو دلته ورته لیکم مونټ به ورکړم نهمې میاشتې 11 تاریخ دلته ورته 11 او دلته به ورکړم 2000 دا تاریخ څه ده ملګرو دا هم تاریخ ورکړي زیږېدو نیټه دا هم چې کله ورکړم نو کوز به راسي ملګرو دلته راته سیټي بریټیش سیټي دلته به سیټي مثلا تاسو هر ولایت کې ژوند کوئ د افغانستان مثلا خوست پکتیایي کابل روګاري هر ځای کې ژوند کوئ هغه ادرس به دلته ورکړئ. زه خپل ادرس ملګرو په لوګر کې ژوند کوم لوګر ورکوم دلته راځم سلیکټ کانټري به دلته ملګرو تاسو ورته هر هېواد کې مثلا افغانستان ده افغانستان ورته انتخاب کړئ څه ده کوز به راسي ملګرو دلته کې دغه په نو به دا ورته یاس کې ملګرو په دغه ځای کې یاس باندې ورته کلیک کړئ آر یو کیلینګ الیجیبل بیزټ ټو کانټري وی آر برانډ یاس باندې ورته کلیک کړئ دلته بیا راځئ کانټري باندې انتخاب کړئ څه ده په دغه ځای کې ملګرو کانټري باندې دلته راځي خیر ملګرو دا کانټري کې نه انتخابېږي ملګرو مشکل نه لري که نو باندې ورته کلیک کړئ دلته په دغه نو سره ورته کلیک کړئ ملګرو نو دلته راځي کانټري مثلا کوم هېواد کې تاسو ژوند کوئ که چېرته مثلا تاسو اوس افغانستان نه بهر مثلا ایران کې پاکستان کې بل ځای کې نو تاسو دلته کولی شئ هغه کانټري ورته انتخاب کړئ مثلا اوس مهال پکې ژوند کوئ نو زه دلته اوس افغانستان کې هم دلته راځم افغانستان ورته انتخابوم او بیا کوز راځم ملګرو دلته راته لیکلي چې مثلا دغه کې تاسو عکس ورته اپلوډوئ خپل عکس څخه ملګرو کوم عکس تاسو خپل تذکرې ته اخلي یا پاسپورټ لپاره اخلي هغه عکس ورته اخلي او دلته به چوز نیو فوټو باندې به ورته کلیک کوئ. زه ملګرو د مثال په ډول یو فوټو ورته انتخابوم مثلا خپل فوټو به مې یو عکس به وي فوټو معنی عکس ملګرو خپل عکس به مې ملګرو چې د تذکرې لپاره اخلي یا د پاسپورټ لپاره هغه عکس به تاسو ورته انتخابوئ څه ده
نو ملګرو دا هم چې کله وکړو نو دلته راځي دلته به تاسو ادرس ورکړئ دا اول به د خالي پرېږدئ څه دی په دې دوم کې به چې لیکئ په دې دوم کې به ادرس لیکئ ادرس به زه ورته لیکم مثلا دلته لیکمه لوګر څه ده دلته لیکمه لوګر دا ده او په دې دوم کې اپشنل دا هم پرېږدئ او سټي ټاون به هم دلته ملګرو تاسو سرچ ورته لیکئ زه بیا لوګر ورته لیکمه لوګر افغانستان ورته لیکم څه ده لوګر افغانستان دغه ده په دریم کې مثلا ډیسټرکټ کانټري پروینس سټیټ مثلا دلته به ورکړئ مثلا سیار شي مثلا تاسو بیا ورته لیکئ لوګر مثلا تاسو کابل کې کابل ورته لیکئ پوسټل کوډ یا زیپ کوډ پوسټل کوډ یا زیپ کوډ مثلا تاسو په ګوګل کې ورته سرچ کړئ مثلا د کابل کې د لوګر کې د خوست کې د پکتیا تاسو په ګوګل کې ورته سرچ کړئ پوسټل کوډ دلته ګوره دلته به راسئ دغه چې کوم ګوره دلته به راسئ دلته ورته کلیک چې شي ګوره دلته به ورته کلیک کړئ دلته به ورته کلیک کړئ لوګر پوسټل کوډ ګوره لوګر پوسټل کوډ دا د ملګرو پوسټل کوډ دا به ورته تاسو سرچ کړئ دا ده ریجن لوګر افغانستان پوسټ کوډ دا د ملګرو ازرا مثلا صدا ملګرو 1425 دا همداسې نور مثلا زه مثلا لوګر کې اوسم 1425 زه ځم دلته بېرته پوسټل کوډ 1425 ورکومه دا دلته راځم ملګرو دلته راځم 1425 پوسټل کوډ دغه د ملګرو 1425 ده 1425 دا د پوسټل کوډ ورکوم دلته راته وایي چې سلیکټ کانټري په دې کانټري باندې ورته کوم بیا دلته افغانستان ورته انتخاب کوم او بیا به ورته راسم کانټري ویر یو لیو ټوډے مثلا دلته راته وایي چې تاسو اوس مهال نن ورځ په کوم ځای کې ژوند کوئ نو دلته بیا زه ورته انتخابوم سلیکټ کانټري مثلا ورته وایم افغانستان نو دلته فون نمبر مثلا دا ملګرو که تاسو ورکوئ که نه ورکوئ مشکل نه لري څه ده او په دې بل کې راځي ایمیل ادرس ایمیل ادرس مهم دی ایمیل ادرس به تاسو حتما ورکوئ ملګرو مثلا دلته به ایمیل ادرس خپل ورکوئ چې دغه ایمیل باندې تاسو ته ایمیل کېږي تر هغو تاسو ورته قبول شوي ورته قبول شو نو په دغه ایمیل تاسو ته یو پیغام درته راځي چې تاسو قبول شوي بیا به دا کوم ځای کې هم دا ایمیل ورته ولیکئ دلته راځم دا مې هم ورته ولیکم ملګرو نو کوس راځي دلته تاسو نه د سواد برخه کې پوښتنه کې دغه کې چې تاسو څومره مکتب یا څومره تحصیل هم کړی ده او واسه پریمیر سکول ده هیک سکول ده هایک سکول ډسکري ده همداسې ډاکټر پروفیسر څومره تاسو تعلیم کړی نو هغه تاسو ورته انتخاب واستم زه مثلا ورته وایم دلته های سکول باندې ورته کلیک کوم او بیا چې ورته کوسې په دې کې ملګرو ډېر دقت کوئ په دې کې هغه کسان چې مثلا واده کړي د هغوی لپاره ډېر مهم ده کوم کسان چې مثلا واده کړي هغوی باید دلته ورته په دغه ځای کې ورته کلیک کړي چې مارټ ان مای سپوس مثلا په دې کې دلته که ان مارټ باندې ورته کلیک کوم ملګرو دا معنا ده چې زه مجرد یم چې واده مې نه ده کړی ده او په دغه ځای کې تاسو ورته کلیک کوئ معنا چې زه واده مې کړی ده یعنې مثلا خپل کوم زنانه سره غم بولی سي نو دا هم چې کله ورته کلیک کوم ملګرو کوز راځي ورته دغه ځای کې نو دلته مثلا که تاسو چېرته ماشومان لرئ خپل ځان سره هغه ماشومان نمبر هم دلته ورکوئ چې مثلا یو لرئ که دوه لرئ که درې لرئ همداسې کار څو ماشومان لرئ هغه ماشومان هم تاسو ځان سره اچوئ سي دا هم چې کله واچوم ملګرو بیا به څه کوئ بیا په دغه ځای ورته کلیک کوئ چې شي کانټینیو باندې چې کله ورته کلیک کوم ملګرو نو دغه وخت د امریکا د لاټرۍ یا ګرین کارت د 2026 د کال آنلاین ثبت نام هیڅ چاته پیسې مه ورکوئ ملګرو هر څوک تاسو ته وایي چې موږ د امریکا د ګرین کارت یا لاټرۍ ثبت نام تاسو ته کوو هیڅ چاته پیسې مه ورکوئ په دغه طریقې تاسو کولی شئ په اسانۍ ډول سره د امریکا ګرین کارت یا لاټرۍ ته ثبت نام وکړئ نو ملګرو دا و زموږ نوې د په دې هیله چې ویډیو مو خوښ وي ویډیو چې خوښ ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مو ملګرو سره شیر کړئ تر هغو هم یو څه تر زده کړئ تر بلې ویډیو پورې مو خدای سپارم الله په امان مخکې مخه شه